خبرونو سره ټکی د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راغلی. په ټول هیواد کې د پاسپورټونو ویش عادي حالت ته راګرځېدلی. ارګ کې د حسن بصري په نوم یو نوی جومات پرانیستل شو. ګوتریش ویلي چې نړۍ کې بشري مرستې خورا کمې شوي. او سپینه ماڼۍ پر وینزویلا د احتمالي برید ارزونه کوي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راغلی. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت، امنیت او نور مهم مسؤلین پکې شامل دي کابل ته راغلی دی. د دغه پلاوي د راتګ موخه د تاجکستان او د افغانستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ښودل شوې ده. د سرچینو په وینا یاد پلاوی به د افغانستان له بېلابېلو چارواکو سره په کتنو کې د راتلونکو همکاریو، تاجکستان کې د طالبانو حکومت سفارت او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په ټول هیواد کې د پاسپورټونو ویش عادي حالت ته راګرځېدلی. د پاسپورټ ریاست عمومي مشر عبدالکریم حسیب ویلي چې د پاسپورټونو ویش په ټول هیواد کې عادي شوی او اوس هره ورځ تر 2,500 پورې پاسپورټونه خلکو ته ورکول کیږي. هغه وایي د بیړنیو ناروغانو او د ډېر عمر لرونکو لپاره ځانګړې اسانتیاوې هم رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا عادي غوښتونکي کولی شي خپل پاسپورټ په 2 ورځو کې ترلاسه کړي، خو د ناروغانو، مشرانو او لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو لپاره دا چاره لا چټکه شوې ده. د ټولګټو چارو وزارت پلاوي تاشکند کې د ترانسپورټ او لوجستیک نړیوال فورم کې ګډون وکړ. ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ معین مولوي محمد اسحاق صاحبزاده په مشرۍ پلاوي د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د ترانسپورټ او لوجستیک نړیوال فورم او نندارتون کې ګډون وکړ. یاد پلاوي د اماراتو، قزاقستان، ازبکستان او افغان ترانس پروژې له استازو سره د هرات کندهار اوسپنې پټلۍ د ټرانزیټ د بیو کمښت، تخنیکی مطالعاتو او سوداګریزو انساتیاو په اړه جلا جلا ناستې کړي دي. ارګ کې د حسن بصري په نوم نوی رغول شوی جومات پرانیستل شو. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت لیکلي یاد جامع جومات د افغان انجینرانو له لوري جوړ شوی چې د هرات له مرمرو، د هلمند له رخامو، د میدان وردګ له ډبرو، د کونړ او نورستان له لرګیو او نورو وطني توکو څخه پکې ګټه اخیستل شوې ده او په یو وخت 1000 تنه لمونځ کوونکي پکې ځایږي. د نوموړي په وینا چې یاد جومات یو ګنبد، 4 منارې، کتابتون، برېښنا، انټرنیټ او د غږیز سیسټم لپاره یو کنټرول خونه هم لري. افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د مویتای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر د 97 کیلو وزن کې خپل ترکی سیال مات کړ. د دوی سیالۍ بیګا په ریاض کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشوه. جهانگیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې د اسلامي پیوستون له سیالیو د سرو زرو میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2015 کال سیالۍ د شاوخوا 50 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 4 پیل شوي چې تر 21 به دوام وکړي. افغانستان یوازې همدا یو د سرو زرو میډال ګټلی او په 40 مقام کې دی. ترکیې 105 میډالونه ګټلي چې یوازې 58 د سرو زرو دي او لومړی مقام لري. افغانستان دغه لوبو ته د بوکسینګ، تیکواندو، والیبال، جودو او ځینو نورو برخو کې هم شاوخوا 9 شپېته لوبغاړي استولي چې لا یې ښه نتیجه نه ده ورکړې. د سړو سیمو د ښوونځیو کلنۍ ازموینو د پیل نیټه اعلان شوه. پوهنې وزارت د سړو سیمو د دولتي او خصوصي ښوونځیو له لومړي تر 4م ټولګي کلنۍ ازموینې د پیل خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلي د یادو ټولګیو ازموینې به د روانې لړم میاشتې په 25مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. هغه زیاته کړي چې د سړو سیمو د دولتي او خصوصي لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې بیا د لیندۍ له لومړۍ نیټې تر 15مې اخیستل کیږي. ګوتریش ویلي چې نړۍ کې بشري مرستې خورا کمې شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي نړۍ کې بشري مرستې او بودیجه له چټک کموالي سره مخ ده.
هغه پر خپل ایکس باندې لیکلي بشري مرستې د پخوا په پرتله 50 سلنه کمې شوي چې ورسره سم ډیری اړمن خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي دي. د نوموړي په وینا چې بشري مرستې باید په وسلو او جنګ بدلې نه شي او دغه مرستې باید د کډوالو او نورو اړمنو د ملاتړ لپاره وکارول شي. یاد دې وي چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا په جنګ ځپلو سیمو کې د بشري بحران خبرداری ورکړی دی. روسیې ډاډ ورکړی چې د ناټو پر غړو هیوادونو د برید هیڅ پلان نه لري. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارووا ویلي چې دا هیواد د ناټو پر غړو هیوادونو د برید هیڅ پلان نه لري خو د خپل ملي امنیت خوندي کولو لپاره لازم اقدامات کوي. هغې ویلي چې روسیه هر ډول احتمالي وضعیت ته چمتووالی لري او مسکاو اړ دی چې ټول اړین ګامونه واخلي ځکه په وینای ناټو د روسیې د پولو په نږدې سیمو کې پوځي حضور زیاتوي. دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ناټو غړو هیوادونو چارواکو روسیې سره د احتمالي جګړې په تړاو څرګندونې کړې دي. امریکا د سعودي عربستان له لوري د F-15 جنګي الوتکو د اخیستو غوښتنه ارزوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل چې ریاض ډېرې الوتکې غواړي او دا موضوع به د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره د راتلونکي اونۍ په لیدنه کې د بحث مهمه برخه وي. ټرمپ زیاته کړه چې د ابراهیم تړونونه به هم په خبرو کې شامل وي او هیله یې وښوده چې سعودي ژر دې پروسه کې داخل شي. ټاکل شوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان به د نومبر په 18 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه واشنګټن ته سفر وکړي. سپینه ماڼۍ پر وینزویلا د احتمالي برید ارزونه کوي. د امریکا لوړپوړو پوځي او حکومتي چارواکو په تیرو څو ورځو کې 3 ځله په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدلي څو پر وینزویلا د احتمالي پوځي عملیاتو په اړه سلا مشورې وکړي. سرچینې وایي که څه هم د ټرمپ وروستۍ پریکړه لا نه ده معلومه خو د برید په اړه جدي بحثونه روان دي. امریکا په کارانیب کې یوه ستره بیړۍ هم ځای پر ځای کړې چې شنونکي د وینزویلا پر ضد د احتمالي عملیاتو د چمتووالي برخه ګڼي. بلخوا د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ادعا کړې چې د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې لخوا دغه هیواد کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه یو توطیه ده او دا هر څه د هیواد کاني زیرمو لوټلو ته د زمینې چمتو کولو لپاره کیږي. هغه زیاتوي شاوخوا 200,000 سرتیري د دفاع لپاره چمتو کړي دي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.